استاد ډیر دروند شخصیت درلود. نه یوازې دا چې له مشرانو مېلمنو سره دروازې پورې راته، موږ نو د کشرانو سره هم تر دروازې به راغی. د استاد د ناستې ځای دویم پوړ کې و، سړک سره. نو هغه دویم پوړ نه تر دروازې پورې راته سره د دې چې تکلیف یې هم احساساوه، د پښو درد دغه مسایل یې خو راوتو. زه به اکثرا استاد کره چې تلم، یو روسي سایکل مې و، نو په ژمي کې، اوړي کې، واوره کې، باران کې په هماغه بایسکل تلم. نو استاد زما پر هغه بایسکل باندې اپولو نوم ایښی و. یوه ورځ یې راته وویل چې ډېر بې پامه سړی یم. ما وویل څنګه استاده؟ وایي زه بل ځل چې راغلی زه بیا دغه کوم، ته وایم چې ولې. ما ویل ښه. نو ما په بایسکل پښه اړوله چې استاد غږ وکړ ودرېږه، هغه ورځې پورې تا ناروغي ونه وهي. د هغه کې چې کوم دسمال و دا یې ما ته راکړ، وایي چې په اپولو کې چې څوک ګرځي نو باید تجهیز شوی سړی وي. نو دا د غاړې نه تاو کړه، پوزه پکې وپیچه چې یخ دې ونه وهي. نو بیا دغه ګردنبند یې بولي یا د غاړې دسمال یې بولي را سره و. بیا یو کس مېلمه راغلی و زمونږ کور ته، نو هغه د شپې ناوخته وتو او ډېر یخ و، تقریبا څو کاله وروسته لا هغه پېښې. نو زړه مې هم نه کېده او هغه ویلي چې که کوم څادر یا دغه وي چې فقط دغه پوزه دغه کړم ورسره. نو ما ورته دغسې یو دسمال استاد راکړی، خو دا به بېرته بیا راسپاري راته. وایي ته خو یې راکړه. هغه چې دسمال ویوړ بیا مې چې بل ځای پوښتنه وکړه، وایي ما خو هغه بل چا ته ورکړ، هغه هم دغسې یخ زمونږ له کوره وت. ما ویل هغه خو یادګار و او ما درته ویلي وو. بیا یې اقرار وکړ، وایي د همدې لپاره یې نه درکوم، کور ته مې چې هر څوک راځي ورته وایم چې دا دسمال څه ډول تاریخ لري. بیا وایي ورته وایم چې بدر اپولو کې ګرځي، استاد دا ورکړی ورته چې یخ نه وهي. او زه چې د بدر دوی له کوره وتم نو دغسې یخ و، بدر زړه نازړه دا دسمال راکړی، ټینګار یې وکړی چې بېرته به راوړي، خو نه یې ورکړو. د استاد بله خاطره دا وه چې زه ناسازه وم، دغه ریزش موسمي ناروغۍ وي، نه پوهېږم نو. خو زه د جمعې په ورځ استاد دوی کور ته ورانغلم. شنبې چې وظیفې ته ولاړم، د زمونږ ریسپشنه په منډه راغله، وایي چې بیا کې استاد رشاد زنګ زدی. ما ویل ته یې پېژنې؟ وایي چې نه صدایشو شنیدیم، صدایشو نامترس. نو ما یوه مینه په دې خبره کې ولیدله چې خلک له خپلو پوهانو، عالمانو، لیکوالو، شاعرانو سره مینه لري، او که کوم ځای کې اورېدلی وي هغه غږ یې په دې ذهن کې وي، نو له هغه نه یو څه زده کړی وي او ذهن یې اشنا وي ورسره، بیا چې کله بیا غږ اوري نو پېژني. نو ما باور نه کوم، ورغلم. استاد هم کله زنګ نه و وهلی، ورغلم چې دا ګوشي مې جګه کړه. وعلیکم السلام علیکم استاده. استاد په خندا شو، څنګه پوه شو چې زه یم؟ ما ویلې زه پوه نه شوم، خو ما همکار یې راته دغسې وویلې او کیسه یې دغسې ده. استاد تقریبا قاه 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 وخندلې، چې دا عجیبه ده، ما په حافظه کې د څو کسانو نومونه اورېدلي وو او د غږ پېژندل، خو دې ښځه کې وایي کمال چې زما فقیر غږ یې په ذهن کې دی. نو
جوړ په خیر نه وروسته وایي چې بدر صاحب د پرون نه وې راغلی. ما ویې وویل استاده وبخښه پرون رانغلم. وایي خفه خو نه یې؟ ما ویل نه استاده ولې خفه اوسم؟ ولا وایي ټوله ورځ مې سودا وه زړه مې طاقت ونه کړو دا دی زنګ مې درته ووایم. ما چې بدر خفه شوی نه یې؟ ما نو استاده تا هم څوک خفه کېږي؟ چې نه انسانان دي کېدای شي چې چا باندې بده ولګي. نو د ښه په خاطر مې اندېښنه ډېره وه نو ځکه مې درته زنګ وواهه. نو زه پوه شوم چې استاد دومره مینهګر که انسان دی که چېرته څوک یوه غیر حاضري وکړي او دومره حساس هم دی چې بیا فکر کوي چې پلانکي چې قطع رابطه کړې ده یا تګ راتګ نه کوي حتما څه کیسه شته یا ما پکې به کومه ستونزه یا ما به څه خبرې کړي د یو چا خوا به رنځېدلی وي نو ځکه رابطه قطع. نو حیران پاتې وم چې دومره ستر انسانان موږ لرو چې تر ځان په نورو ډېر فکر کوي. نو استاد رشاد یو له هغو عالمانو څخه و زموږ په بحر علم و چې په ډېرو اساسو مواردو باندې به یې فکر کوم تر خپل ځان نور ورته ډېر ګران و او دا مینه ما په همدغه ټلیفوني تماس کې لا نور احساس کړه.